څومره مفاسد چې نن په مخ د ځمکه خورېږي، خفه کېږې مه، بنیاد یې ګورې ښځه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي النساء حبائل الشیاطین، وی ښځې د شیطانانو جالونه دي، جالونه. لکه یو سړی په جال مړزان نیسي او ښکار کوي، یا یو سړی په جال باندې مارغان ښکار کوي، او یا یو سړی په جال باندې د کبانو ښکار کوي. دغه رنګ شیطان د ښځو په ذریعه د سړو ښکار کوي. تاسو ګورئ څومره عریانیت دی او څومره بربنډتوب دی، د دې بنیاد ګورئ ښځه ده. ښځې ته به علم نه ښې، ښځې ته تعلیم نه ورکې، دا به جټې لویږي، دا به بېدینه لویږي، نو معاشره کې څومره فساد به راشي. عام انسانان خو څه کې، لوی لوی خلک د ښځو د لاسه برباد شوي دي، لوی لوی خلک دا د زنانو د لاسه برباد شوي دي. یو لوی بزرګو په بني اسرائیلو کې نیک سړی او بزرګو، هلته به راهبانو، لکه زمونږ نیکان خلک یي، څوک ورته عالمان وی، څوک ورته مشایخ وی، څوک ورته اولیاء وی. او د عیسایانو د نبی علیہ السلام د زمانې نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلک وو، هغې ته به راهبان وی. هغې چې به کم کار کو، هغې ته به رهبانیت وی. د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و، ځکه هغې به اکثر په غارونو کې اوسېدل یا په جونګړو کې به اوسېدل، نه به یې واده کو. اوس هم د عیسایانو چې کم مولیان دي، هغوی ودونه نه کوي، په هغوی دا پابندي چې ته به واده نه کوې. نو هغوی به ودونه نه کول، د دنیا کار روزګار به یې نه کو، او جونګړو کې به پراتو او خلکو ته به یې دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو. دا به د رهبانیت د هغوی یو شوق، دا به لومبۍ مرتبه وه. دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغوی به ودونه کول او ښځې به هم کولې، هغوی به ځان له په خپلو ګرجو کې ناستو، عبادت به هم کو او ښځې به هم وي، بچي به هم وو. دا به ورپسې په دویم نمبر وو. هغوی به تورات او د انجیل تعلیمات خلکو له خول، او دا ړومبي خلک چې دا کم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جونګړو کې به اوسېدل، هغوی به نه چاته دین ښه او نه به یې د چا نه دین زده کو. بس د هغوی به دا مشو نو چې موږ بس الله یادو او د الله عبادت کو. او چې چا به ودونه کول، لګیا به هغوی به تورات او انجیل یو بل ته ښو. دا دویم نمبر راهب، دا کم چې ښځې والا دی او دا خلکو ته ښودنه کوي. نیک سړی دی ډېر زیات، او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی. یو ځل د پیغمبر په ژبې الله ته درخواست وکړو چې خدایه د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا. او سوال خو د انسان قبلیږي، دعا خدای پاک قبلی، خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي. حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دعا کوي، کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکي، دا یو شکل شو. کله چې څه غواړي اوله الله ورکي، خو زر یې ورنکي، څه موده پس یې ورکي. مونږ خلک وایو هلکه جي دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي. نه دا قبلیږي، خو څه موده پس قبوله شي. لکه حضور پاک په مکه مکرمه کې د مکې مشرکانو کافرانو ته خیرې وکړې یو ځل، اسوال یې قبول شو، خو څو کاله پس ښکاره شو په بدر کې هغه کافران پروردګار مردار کړل. نو کله چې ته څه غواړې زر درته میلو شي، دا یو شکل شو. کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي. کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی، د هغې په ځای به دله پروردګار بل شی درکړي، هغې کې به د خیر وي. مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو. کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی، لکه په تا چې د الله له طرف نه کوم مصیبت راځي، هغې کې څومره تبی وي، نو هغه دعا به دله خدای قبوله نه کړي، د هغې په وجه به دنه خدای هغه مصیبت رد کړي. او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نشي، اخرت له به دله رب العالمین وساتي. نبی علیہ السلام فرمائی اخیرت کې د قیامت په میدان کې بعض خلک بی هغوی له به الله نیکۍ او خوشحالۍ ورکړي. دوی به وایي خدایه دا ده کمې، مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی. الله به وایي دا ستاسو دعاګانې وې چې ما نم دنیا کې غوښتلې، او تاسو به وې نه قبلیږي، ادله ما ډېر وځله ساتلې وې، اوس به یې د نیکۍ او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وایي چې شکر دی خدایا، او چې د چا دعا په دنیا کې قبولی، یاره ارمان که زمونږ دعاګانې هلته نه وې قبولې ښه به وې، اوس به راتره ثواب او د نیکۍ په شکل کې میلو شوی وي. نو ده د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړو چې خدای زما یو څو دعاګانې ما له قبولې کا، خو چې زه څنګه غواړم اقسې راله قبولې کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وایي
تا دا اللہ نه سوال کړو استاد درې دعاګانې الله قبول کړ. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. درې دعاګانې دې قبول شوې او چې ته څنګه وې هغسې به ملاویږي او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به ملاویږي. سړی سور کې شو خوشحاله شو چې دا درې دعاګانې قبلیږي. او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه. یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی. ښه قرآن شریف کې الله فرمایي که نه منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلک دنیا غواړي اخرت کې ولا خدای سم ورنکي. او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې او آخرت کې خیر خوشحالی راکې او د اور نه مې بچ کې. الله د دې خلکو صفت قرآن شریف کې رستو کړی. زما یو ملګری هغه راته خبره کوله وي یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړ ما سره حج له تلو. نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وي خدای دې موږ تاسو ټول هغه ځای له بوتلېږي. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه ځای د انسان دعا ډېره زر قبلېږي او ډېر په اسانه قبلېږي. نو بعضې مسلمانان ورشي نو هغه یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کېږي او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کېږي او دا مخونه ور پورې مږي او الله ته جاړي فقیر ببابک. خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی. خدایا اله د نه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کړې. نو هلته که سړي له دعا نه م ورځي نو ورته خدای را یادوي او که جړا نه م ورځي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی د ما نه مخکې یو پنجابی ولاړو بوډا سپین ږیري چیچل مخ هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ او زه ورته یم چې دې خوا شه ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا شه چې زه ستا په دې ودرېږم. نو زه ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا د الله صفتونه یې شروع کړل جاړي خدای پاک ته یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے. لګیا یې د خدای دا صفتونه وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم ځکه جاړي خدای ته او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی. راشه دا دې چې څه غواړي که نه بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي ځکه ډېر په محبت او په جړا کې او د خدای صفتونه کوي. وی لس پنځه لس شل منټه لګیا یې د خدای صفتونه تو بڑا مهربان کریم رحیم قادر بادشاہ. وی آخر کې وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. وی ما وی چې اوس دله دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوس اوسه پیړۍ ووامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت دې وغواړه ته خو دا اویا اتیاو کال وې ښځه م غواړي خوبصورت او بیا نوجوان هم غواړي. نو خدای پاک خو دعا قبلوي خو خدای پاک نسبت ته هم ګوري که نه نسبت ته ګوري. دا خښته چې سړی په خښته لګوي نو یا پکې منځ کې خټه لګوي او یا پکې سیمټ لګوي. داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګوي نسبت خو به برابری کړي. بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلېږي. څنګه سوال کوم لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زموږ په کور کې راوواری نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی. باران خو د اوبو کېږي هسې ووایه چې خدای مال او دولت راکړي. نو سوال به هغه کې په سوال ځان پوه که یوازې دنیا به نه غواړئ اخرت به غواړئ. ښه دا د سوال طریقه ده او که دنیا غواړئ وغواړه خو اخرت ورسره خامخا وغواړه. نو دغه سړي بزرګ هم پړه کې دا سوچ وکړو چې زه به د خدای نه په دې جنت غواړم اخرت به غواړم. راغې کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي یاره ښځې کار وشو څنګه وشو ما خو د خدای نه سوال کړی چې د ما یو څو سوالونه قبول کا. د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به درې دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې بس درې به مې قبلیږي که خیر انشاءالله او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم. ښځه ورته څه وی وی سړیه ډېره ښه خبره ده یو پکې زما شو دو پکې ستا شوې ولې زه ښځه یم او ته مې خاوند دی دوه ځان له وغواړه او یو وی ښځې ته په قلار کښېنه ته به څه غواړې اوس. ښځه خو نبی علیہ السلام فرمایي وی ناقص العقل او ناقص الدین ده. عقل هم ناقص دی او دین هم ناقص دی. هن ناقصات عقل و دین. عقل هم ناقص او دین دا غالب او د اکثر په اعتبار ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي
او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي. نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړه وما نقصان عقل، یو سړي تپوس وکړه وما نقصان عقلها و دینها، د الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی؟ وی تاسو نه ګورئ چې د دوو ښځو ګوی د یو سړي برابري؟ وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی، نسیان پې راځي، یېره پې راځي. او ته نه ګورې چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي، دی د دین نقصان دی. زما رونو نو ښځې ناقص العقل نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم، دی ورته وایي داسې کار دی چې موږ به جنت غواړو، د خدای نه خوشحالۍ به غواړو. په قلاره کښېنوې نه ته ځان لکه جنت غواړې او خوشحالي غواړې، خدای یو به ماله غواړې. زما هم حق منې که نه منې؟ سړی یې را مجبور کړ ډېره ښه ده، ته څه غواړې؟ وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پیغله جینۍ جوړوي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني. سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله مزې به دي. یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی، نو چې تا خیرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې؟ نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه هغه دوه باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه. که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه، را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني. الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه، همقسې ته خدای جوړه کړه، ځوانه شوه پیغله شوه او خشته جینۍ ته جوړه شوه. چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته، سړیه یو سلاک او مشوره کو وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره، زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي؟ مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه ما پرېږده، زه به چې ته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډی ښځه ګوره. ښځې داسې وی ما چې دعا کوله دې نه نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي، ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما او ستا ژوند. جګړه جوړه شوه، چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غوسه کې راوست، چې غوسه کې راوست غوسه شو، دویمه دوا یې استعمال کړه، وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې، داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني. نو خدای خو وعده کړې وه همقسې ترې جوړه شوه، ښځه بوډی هم شوه په هغه سات، مخ یې هم راتوی شو، لاسونه هم چیچړ شو، روز هم پرې را پرېوتې، ښځه په ژړا شوه. د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه، ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه، په ټوک هم پېږې او که نه پېږې، ما خو د سره ټوکې کولې، دا دې را څه جوړ کړل. هلته ورپسې یو خیان رالل، سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل، ستا د ازبرګي او پیري دیله ده، دا چیلې دیله وباسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې، کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته ازبرګي ښایو. ځان له تجربې کوه په نورو خلکو، دا په دې تجربې کې دا پیري مریدي د دې لپاره ده. خدای دا څه په مصیبت واوړېدم، څه په لانجه کې ګیر شوم چې غریب مجبور شو. درېیمه دوا یې وکړه، وی خدایه هغه مخکې چې څنګه وه همغسې یې کې، ځوانه مې هم نه راپکار و، دا بوډۍ چې څنګه مخکې وه نو واپس دې ښځه همغسې جوړه شوه. 3 دواګانې په یوه ښځه کې لاړې او ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه. دا د ښځو مکر او فریب. یو ځل حضرت علي دې به میچن تاوله، حضرت علي رضی الله عنه ته ورته ووی وی لاړه شه او بابا له دې غلامان چا رالېږلي او وینځې. نو یو غلام رایت یې وغواړه، دا راله چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې نو عایشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس بابا مې څه شو؟ وی بار مېلماني دی هغوی سره ناست، دا حیاناک او واپس لاړه. نبی علیه السلام مبارک چې کور ته راننوت، عایشې صدیقې ورته الوی فاطمه راغلې، نو زر نبی علیه السلام ورکړله، وی مونږ ملاستو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي او دې کې نبی علیه السلام مبارک راننوت، وی مونږ پاسېدو وی چې کېره نه به پاسې، وی زما او د فاطمې په منځ کې کېناست او خپه مبارک یې راوږده کړه، وی د نبی علیه السلام خپه زما د خېټې سره وجنګېدل. وی تپوس کوي چې فاطمې ولې راغلې؟ وی خیر، وی هغه حیاناک وغږونه. وی ما ورته وی چې د الله رسول دا ما درلېږلې. څه له دې رالېږلې؟ ما دې له درلېږلې وه چې دا میچن تاوی په خپلو لاسو، نو په لاسونو کې غوټې پیدا شوي، دا ځینې غوټې شوي او دا مشک د اوبو په خپله راوړي. ځکه زه خو تا سره ناست یم، یا د جهاد میدان ته ځم خدمت کوم د جهاد د مجاهدینو ستاسو،
نو دا مشک اوبه راوړي نو هغه پړې دې سینې ته اچولي نو دا هغه پړي داغونه په دې سینه د پاسه پراته دي. او بل دا دی چې جارو په خپله وایي نو اکثر جامې هم د خاورو د دوړې شي. او منکر صاحب یو تولی ده هغه هم د سرمنې یو سرمن ده. نو د شپې په ما فاطمه سملو او د ورځې بیا استه په هغې دانه معنا چې وګیا پیچه. نو زه خبر شوم چې تاسو له څه غلامان او میران راغلي دي نو ما فاطمه درولېږله چې دا ته به یو وینځه یا یو غلام ورکړې نو په دې به لږ اسانتیا راشي. میچن به ورسره تاوي اوبه به وله راوړي د کور خدمت به ورسره کوي جارو به وله وایي. اوس داسې لور چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې پناه محبت دی ورسره قسم دی چې کله به پیغمبر علیه السلام په سفر ته او په خپلو خپلوانو به ګرځېده نو اخر کې به فاطمې له ورغله او چې د سفر نه به راغې نو لومبې به فاطمې رضی الله عنها کره ورته خپل کور ته به رستو ته فاطمې رضی الله عنها کره مخکې ته دومره یې مینه او دومره محبت. او اسم په اولاد خلک خفه کېږي. نن چې دا موږ څومره لالې مردارې کوو خو دې بچو لږ نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي فاطمې بېشک وینځې هم شته او غلامان هم شته راغلي دي لیکن د بدر یتیمانان ستا نه زیات محتاج دي چې بدر کې کم خلک مړي د هغې بچي پاتې دي نو دغه وینځې او دا غلامان بچی هغې له ورکوم. او تا ته یو ښه شی او نښې د وینځې او د غلام نه یو ښه سي بابا راته وښایه که نه وی چې کله سملې 3 کرته سبحان الله وایه 3 کرته الحمدلله وایه او 4 کرته الله اکبر وایه. دا تاله د غلام او د خادم نه ډېر بهتر دی. اوس که د غلام او خادم درکم په هغې به ته خوشحاله شي ډېره به پې خوشحاله شي چې کار روزګار کې درته اساني پیدا کېږي. خو چې دا کم کلمات مې درته ووي دا دې ولوستل د دې چې د قیامت پر ورځ الله کم اجر او ثواب درکوي د دې غلام او د وینځې نه به په هغې هلته ډېره زیاته خوشحاله شي. وایه اوس د آخرت خوشحالي دې خوښه ده او که د دنیا دې خوښه ده وی نه بابا د آخرت خوشحالي مې خوښه ده. ګوره نبي علیه السلام مبارک دومره د انصاف پیغمبر دومره انصافدار وی 3 کرته الحمد سبحان الله او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایه 100 کرته پوره شو. د مارونو دا خامخا وایه دا هغه کلمات دي چې نبی علیه السلام خپلې مبارک نیازبینې لور ته ښودې. او یو روایت کې راځي چې کله مونځو کې د مانځه نه پس دا وایه د مانځه نه پس 3 کرته سبحان الله یاد به مې که نه او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر او یا 3 کرته الله اکبر کو یو ځل پکې لا اله الا الله دا ورسره وویلی شي نو هم بهتره خبره بس چپ شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیمار دا اخیری بیمارتیا چې کله د نبی علیه السلام مبارک نو فاطمه رضی الله عنها تپوس ته راغله نو دغه وخت کې نبی علیه السلام ډېر زیات په تکلیف کې د بیمارۍ تکلیف نو دا وایي واکره بابا ای زما د بابا تکلیف او درد ده. نو نبی علیه السلام مبارک ورته مسکی شو وی فاطمې د نن نه پس بری په بابا درد او تکلیف نه دا اخیری تکلیف دی. مطلب دا چې وفات کېده نبی علیه السلام په دغه ورځ نو چې کله نبی علیه السلام د دې خفګان ته وکته ځان ته رانږدې کړه نو غوږ کې ورته پټه خبره وکړه نو دا په ژړا شو نو بیا ورته اشاره وکړه نو چې بیا رانږدې شوه نو بیا ورته په غوږ کې بله پټه خبره وکړه نو دا په خندا په خوشحالی شو. نو حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها دې تپوس وکړه وایي زه خو ستا مور یم میره مور یم او زما در باندې د موروالی حق دی هغه موروالی حق درته وړاندې کوم چې ما ته ال ووایي چې نبي علیه السلام مبارک درته څه ووایي یو ځل دې وژړل او بیا دې وخندل. وی د پیغمبر علیه السلام راز د هغه په ژوند کې نه فاش کړو. نو چې کله نبي علیه السلام مبارک وفات شو بخاري شریف کې حدیث دی نو بیا ترې تپوس وکړو وی ما ته شابه هغه ال ووایي وی اوس یې درته ویم وی کله چې نبي علیه السلام زه په لومبي ځل ځان ته رانږدې کړم وی ما ته وی فاطمې په دې بیمارۍ کې زه مرم ما ته الله تعالی داسې نښې او نښانې ښولي دي چې زه به مرم نو د پلار جدایي ډېره ګرانې ما له ژړا راله او مې ژړل نو چې د ما ژړا ته وکتل نو بیا یې ځان ته رانږدې کړم چې فاطمې ژاړه زما په خاندان کې د ټولو نه لومبی به راسره ستا ملاقات کېږي. نو یې خوشحاله شو ومې خندل چې زه ټیک ده که لږه جدایي زما د پلار او زما په منځ کې راشي خو انشاءالله چې زر به ورپسې مړه شم خپل پلار سره به میلاو شم. واقعي د نبي علیه السلام هغه پیشنګویي خدای پاک رښتونې کړه. د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس دا وفات شو او چې کله د دواړو جهانو مبارک سردار وفات شو الله اکبر چې دا څومره خفه وه ځکه بې پناه محبت او مینه دومره خفه وه صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا وی په ما داسې مصیبتونه رالل داسې د مصیبتونو تور ګټان دا را باندې را پرېوتل که دا د مصیبتونو دا تور ګټان په دې ورځو راوغورځېږي نو دا انور به ختم شي او دا ورځې به په شپو بدلې شي او چې نبي علیه السلام مبارک یې دفن کو نو دا بار ولاړه وه دې د هغه چارو د بیلچو هغه اوازونه اورېدل. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي
وی چې موږ نبی علیہ السلام مبارک دفن کړ نو د ما په اوږه باندې ستسکور او بیلچي ورا روانو نو فاطمه رضی الله عنها په لاره کې ولاړه وه وی کلکې د مټه ونیوم ودرېږه نسه بس وی ودرېدم وی دیم جړل وی ما هم جړل ځکه په نبی علیہ السلام مبارک هم دفن کړ وی ما ته وی تا له ډېر خوند درکو چې د ما په بابا دې خاورې اچولې تا له حیا نه راتله چې د ما پلار دې خاورو کې خښو داسې جړل خفګان اصل د اولاد په پلار باندې او بیا چې پلار د رسول الله مبارک په شان پلار او لور د حضرت فاطمه رضی الله عنها په شان لور تا له حیا نه راتله تا له خوند درکړه چې د ما پلار باندې دې خاورې اچولې غږ مې ونه کړ شپږ میاشتې پس وفات شوه او څنګه وفات شو عجیبه مبارک انسان یو خادمه وی ما ته وی چې ما له اوبه راکه زه غسل کوم بیماره وی ما وله اوبه راوړې وی لمبل وی بیا ما ته وی چې د کټ په دې منځ کې د کوټې د کور په دې منځ کې راته بستره واچوه وی غسل یو وی د کور په منځ کې مې ورته بستره واچوله وی راله په هغه بستره سملاسته او وی قبلې ته یې مخ کړې او یو لاس یې په دې وجود د پاسه خور که او بل لاس یې د دې غوږ لاندې کېښود او یې سملاسته او ساعت یې ووتل داسې عجیبه بختور انسان او دانه با پرده و با حیا دومره با حیا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته د خپل پلار مخ ته به نه شو کتلی حالانکه صحابه فرمایي چا چې عایشه صدیق فاطمه رضی الله عنها لیدلې ده وی د نبی علیہ السلام خبرې د پیغمبر علیہ السلام د خبرو په شان دی چال د ګرځېدو یې د هغه په شان دی او ناست یې د هغه په شان دی ولاړه د هغه په شان ګرځېدل د نبی علیہ السلام په شان شکل مبارک د نبی علیہ السلام په شان نو چې کله دا وفات کېده نو دی یو وصیت وکړ یاره ډېره انتهایي با حیا او با پرده حیادار وی چې کله زه مړه شم او زما کټ وړی دا د جنازې دا ډولۍ نی دا زمونږ د زنانو د پاسه چې د جنازې دا کم شی پروتي دا ډولۍ دا د دې وصیت دا په حبشه کې یو بیبي لیدې وه حضرت زینب هغې په حبشه کې دا لیدې وه یاره وی دا خو به ډېره بده وی ما ته خو دا ښه نه ښکاري چې ښځه په کټ کې پرته یو د پاسه پې څادر پروت وي جنازې وړي هغې ورته وی په حبشه کې ما داسې شي لیدلی نو دې وصیت وکړ وی ښه نو زما په جنازه به خامخا د کجورو څانګې ږدی او څادر به زما د وجود نه اوچت ږدی دومره د خپل مړي حیا کوله او یو روایت کې راځي چې کله د قیامت روز شي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها روانه نو د غیبي اواز به وشي چې ای د محشر خلکو مخونه بل طرف ته واړوئ د نبي علیہ السلام کشره لور با حیا او با پرده فاطمه جنت ته داخلي دا د هغې د حیا او د هغه پردې صله ده چې رب العالمین یې ورکوي او په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی فاطمه سیدة نساء اهل الجنه د جنتیانو د ښځو سردار دومره حیا او پرده تر ننه پورې د هغې د قبر پته نه لګي څوک وایي د بقي په مقبره کې دفن ده څوک وایي دار عقیل ورته وایي په دار عقیل کې دفن ده او څوک وایي چې په خپل کور کې دا دفن شوې ده خپل کور کې قبر دی هغې کې ښخه ده په قبر کې اختلاف دی دومره با پرده ښځه حضرت علی رضی الله عنه په خپله قبر ته ښکته کړې او د دې په جون حضرت علی رضی الله عنه بل واده نه دی کړی یو ځل د ابوجهل خاندان سلا وکړه موږ علي صاحب له خپله لور ورکړو مسلمانه شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبر شو فورا په منبر کېناست بنو مغیره د ابوجهل خاندانو وی هغوی دا اراده کړې ده چې علي له لور ورکړي د فاطمې د پاسه وی هېچېرې داسې نشي کېدی ولې ځکه چې زه یېرېږم حدیث کې راځي چې سینا فاطمه په خپل دین کې په فتنه کې واقع نشي ځکه د بنو خپل منځ کې خامخا جګړې راځي نو چې جګړې راځي نو فاطمه ورته دا ونه وایي چې ته خو ابوجهل لورې د کافر لور نو چې اوته ووایي نو ممکن ده چې بیا ورته هغه ښځه د فاطمې ته د پلار متعلق پیغور ورکړي نو پلار خو یې پیغمبر یې نو لویه لانجه به جوړه شي نو فاطمې له به بن نه ګورئ چې دا مړه شي بیا د علي صاحب بل واده کوي ولې د بنو یو بل سره جګړې او اکثر یو بل ته پلار یادوي نو هسې نه فاطمې د خولې نه غوسه ونه ځي او ته بیا ما یاد نه کړي نو د دې نه به لوی نقصان او فتنه به جوړه شي فاطمه چې ده بزغة مني زمانه د غوښې یو ټوټه ده ګورې د غوښې ټوکړه نه ومن اغضبها فقد اغضبني چې دا چا خفه کړه دا دې شوله که چې دې په خپله خفه کړې اولاد هم وله رب العالمین ښکلي اولاد ورکړي درې زامن د فاطمې رضی الله عنها پیدا شوي یو نوم حسن دی مشر دی د بل نوم حسین او د بل نوم محسن دی په ماشوموالي کې مړه شوی او دوی لوڼه یو زینب یو ام کلثوم دا د هغې اولاد او نن چې په دنیا کې څومره دا سیدان د نبی علیہ السلام نسب خور دی دا د حضرت حسن او د حضرت حسین اولاد په دنیا کې چې څوم بلکې د حضرت حسین رضی الله عنه اولاد دا سادات چې ورته وایي سید خاندان چې ورته وایي
دا د نبی علیہ السلام اولاد دي غور فاطمه رضی الله عنها په واسطه باندې. نو حیا او پرده پکې ډیره زیاته وه او دا حیا او د پردې سله بوله رب العالمین د قیامت پر ورځ ورکوي. د مارونو یو ټکي د ما یاد وساتئ چې الله د انسان په حیا ډېر خوشحالېږي او الله د انسان په بې حیایي او بې پردګۍ پر ډېر زیات غوسه کېږي. یو حدیث پاک کې راځي چې رب العالمین د انسان هر قسمه ګناه به برداشت کړي په دنیا کې. که دی هره ګناه کوي برداشت به کړي، خو چې کله انسان کې بې حیایي راشي نو دا ګناه بالکل نشي برداشت کولی. دا چې څومره عذابونه او د الله قهرونه را روان دي، قسم دې دا ګورې زمونږ د بې حیایۍ نتیجه ده.